سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې نت کمزوری وي په فیسبوک کې بیا ویډیوګانې په ښه کیفیت وګورو. دویم، څنګه کولی شو چې ویډیوګانې په اتومات ډول په نیو فیډ کې سټارټ کېږي بند کړو. اوس راځم د موبایل سکرین ته، بیا راځم په دې فیسبوک باندې کلیک کوم. هغې نه ورته بیا راځم په دغې درو علامو باندې کلیک کوم. بیا راځم سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک کوم. بیا راځم په سیټینګ باندې کلیک کوم. بیا لاندې راځم میډیا باندې کلیک کوم. تاسو چې نت ضعیف وي ویډیو کوالټي کې به تاسو اپټیمایز نه چیک لري کې ډیټا سیور کې به چیک واچوئ. دویم، که چېرته تاسو ویډیوګانې په اتومات ډول سره پلی کېږي نو ویډیو پلی بیک اپ کې به آټو پلی ان فیډ اینډ سټوریز آن موبایل ډیټا ان وائی فای یا آن وائی فای اونلی یا به دا کې چیک اچول شوی وي. چې کوم کې چې واچوي وي تاسو به دغه چیک په نیور کې واچوئ نو تاسو ویډیوګانې به په اتومات ډول سره نه پلی کېږي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.